مالې داجي چېرته تللی دی؟ بچیا داجي دې تللی کراچۍ ته مزدورۍ دپاره. مور هغه کله راځي؟ تاسو خفه کېږئ مه زما بچو، هغه به نه راځي، موږ به ورپسې ځو. خو مورې کله به پسې ځو؟ ستاسو باباجي کار ولګي او ډېرې پیسې وګټي او بیا موږ له ټکټ راولېږي، بیا به ورپسې موږ لاړ شو. مورې موږ بهر لوبو لرو. ښه بچې لاړ شئ خو بیا زر راځئ کور ته. دا قصه ډېره دردناکه ده دلاوره. واقعي چې دا دنیا ډېره ظالمه ده، نه څوک په خندا لیدی شي او نه څوک په ژړا. ستا ډېره مهرباني خانجي چې زه د پولیس نه بچ کړم. ښه دی جي، زه به اوس لاړ شم. او چېرته به ځې؟ د خدای د دنیا ډېره لویه ده خانجي، څوک خو به د سر په ټولو ځای راکړي. دا کراچۍ د دلاوره، دلته د اس او د لټو پته نه لګي. ته څوک وې، د چېرته نه راغلی وې، دا هیر کا او دلته پاتې شه. خو ټیک ته خانجي، خو زه په کار څه کوم؟ دلته کار هېڅ نشته، دلته به د خلکو نه کار اخلي. زه پوه نه شوم. په محنت او مزدورۍ کې هېڅ نشته دلاوره. زما سره چې کار کې نو ولس او پولس دواړه به درته سلام کوي. ډېر ښه پوه شوم خانجي، ډېر ښه پوه شوم. ډېر هوښیار وختلی دلاوره. غریبي او نیستي انسان له عقل راولي خانجي. دا زما نیازبینه لور روبي ده او د دې به ډېر خیال ساتي. ته هېڅ غم مه کوه خانجي، د نن نه پس دا زما لور ده. راج محمده، دا زما خاص سړی دی او دی به تا په هر کار پوهېږي. راج محمده، دا زما نوی دوست دلاور دی، دی به په هر کار پوهېږي او دلته د رهایش بندوبست به وکړي. جی سر، راځئ. السلام علیکم. مهرباني وعلیکم السلام. السلام علیکم غلام جان کاکا. وعلیکم السلام. ګوره بیبي، زما نوم چې دی نو غلام کاکا نه دی، غلام جان مې نوم دی، غلام جان. اوس خوښه ستا ده که غلام مې ساتي او که جان؟ څه مطلب؟ مطلب مې دا دی چې دلاور خان خو لاړه په کراچۍ کې کېناسته، اورېدلي دي نه دي؟ وایي د کراچۍ په رڼاګانو ښار کې مونه یاده د کلي پټې خبرې نه کوي او زه پاتې شم ستاسو غمونو ته. خوشحاله اوسې کاکا، الله تعالی ډوډۍ په عزت سره راکوي. نو تا راته بیا کاکا ووایي. ځه که دا خبره ده نو راوباسه بیا د 2 میاشتو کرایه. لږه ګزاره وکړئ، د اکبر پلار پیسې راولېږي، نو ستا کرایه به زه درکړم. لږه نه، زه به ډېره ګزاره وکړم. ته هم څه وکړه که نه مړې. بکواس دې بند کا، تا له شرم نه دی چې پردو تورسرو سره داسې خبرې کوې؟ کرایه ده در به کړو، تښتو نه. نه، نو ما د کلي د تورسرو ټیکه نه ده اخیستې. ځان پوه که که دا خبره ده نو وځه له کوره. ته زما خبره خو وره که نه؟ زما ښه پېژنې کبیر خانه، زه د یوې خبرې سره یم. ته فکر مه کوه ټایګره، دا مال به ستا قسمت بدل کړي. د دروغو مزې لڼوي کبیره، تا ما سره مخکې هم دوکه کړې ده. زما سړي به ستا د سړو په حق ډېر باندې انتظار کوي. چې رقم پوره وي
ته پوه شوې؟ اوکے دلاورا دا زما کاروباري حریف دی چا چې ما ته د کروڑو روپو نقصان راکړی دی ډېر چالباز او بدکار انسان دی ته هېڅ فکر مه کوه خانجي هوښیاره مرغۍ ولې نښلي نه او چې نښلي نو بیا د دواړو خپو نه نښلي مور یې اوس په چېرته ځي بچې ستا پلار پسې کراچۍ ته مور یې هغه کوم ځای ملاویږي بچې الله ډېر لوی باچا دی چېرته خو ملاو شي سهار او ماښام غلام جان زموږ ورله راځي دې ضلالت نه خو به خلاص شو مور یې کراچۍ څومره لري بچیه ډېره لرې ده ډېره لرې ده منزل پتلو باندې لنډېږي خدای خبر شه چې دلاور به چېرته وي زه دلاور خبرې کوم د کراچۍ نه هلکه دلاور خان څرنګه ښایي شکر د زه ښه یم ته څنګه یې د الله فضل دی پس منځو د شپې نه د تېرو به تېرولو داسې کار به وکړې چې ما پیسې درلېږلې دي د هغه پیسو نه به د خپل کور کریم کټ کې او زما بچو له به ټکټ والې او هغوی به کراچۍ ته را رخصت کې یاره دلاور خانه نور یې خفه کېږم بس زه ډېر په افسوس باندې دا خبره کوم چې ستا واړه بېګان چې دین زما نه په پټه باندې چې نه کراچۍ ته روان شوي دي دا څه دی غلام جانه یعنې په الله والله باور وکړه چې څه درته وایم بلکل رښتیا رښتیا درته وایم ما و بکواس بند کا زما کور والا زما د اجازت نه بغیر یو قدم هم بار نشي اخیستی زما په خیال ضرور به تاره مې توپ کړي توبه مې دې توبه هغه خو زما خور ده ما خپل بچي د خدای په اسرار ستا په اسرار ته پرېښو اوس په هغوی ما په دې کراچۍ کې کوم ځای لټوي لالچي انسانه دا ضرور ستا شیطاني ده نو اوس زه څه وکړمه ما ته خپل بچي پکار دي که په ځمکه وي او که په اسمان جهنم به رضا کم جهنم دا ولې سړیه ته خو ډېر وارخطا یې یاره ښځې سمه درته وایم په ټېلیفون باندې دلاور راله دمکي راکړې ده ښځه او ماشومان یې زما نه په پټه باندې دی هغه ما ته وایي چې تا به ژوندی نه پرېږدم خو خو مې درته ویې چې د کور نه مه وباسه نه نو ما څه کړی د هغې زما خبره نه زما مته وي د کرایې راکړې زه لیوانوس خو خو نه وم چې ما د کور وباسم دا خبره د کرایې نه وه خو ته د زړه نه تورې تور او دا بکواس سره مه کوه کیندایداني چپل درته اوسه وباسم تا باندې دا ټوله غوسه ختمومه که ما روبونه مه خرڅه تور مخیه تا ته ګوره دې شکل ته دې ګوره لاړم زه خپل مور او پلار کره ای ښځې ای خبرې مې وبنه خور مې نه چرته به ځې خورې؟ چېرته خو به لاړ شو رورې خاوند پسې خاوند پسې ګرځې؟ خو چېرته دی ستا خاوند؟
بس کراچۍ ته راغلو خو چرته خو ومیلاو شي خوري چیرته به یې ګورې کراچۍ کې همدغه خو پریشاني ده چې پته یې نشته زنانه ذاتو په کراچۍ کې به یوازې ته په هغه پسې چېرته ګرځې اخر چیرته به یې لټې لټون خو رورې الله هم میلاویږي خوري که په ما باندې اعتبار کوې نو ما سره لړ شئ څو پورې چې ستا خاوند نه میلاو شوي تاسو به ما سره پاتې کېږئ دا څه وایې رورې او زه صحیح وایم زه غریب ضرور یم خو بې غیرته نه زه یو پښتون یم راځه ما سره که نه راځئ راځئ زما کور ته راځئ بچې راځئ 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 خورې راځئ بچې دا څومره دی دا زما کور دی راځئ راځئ شیربانو بچې او شیربانو بچې راشه وګوره ما څوک راوستي دي ابو ته چرته تللی اوهو بچې زه خو مزدورۍ له تللی یم او ګوره ما څوک راوستي دي دا ستا ترور ده او دا ستا د ترور زامن دي راځئ خورې راځئ راځئ بچې راځئ 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 کښېنئ 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 کښېنه خورې کښېنه وایې رورې ته ولې ولاړې کوم کېنه دا زما یو لازمینه شانتې لور ده او د دې نه علاوه زما په دې دنیا کې نور هېڅوک هم نشته ولې د دې مور دې خپله مور نه ده لیدلې خورې کله چې دا پیدا شوله نو مور یې مړه شوله ته دا خبرې پرېږده زه ځم چې تاسو له سره ډوډۍ موډۍ پروګرام وکړم بچې ترور ته یې خیال ساته ښه ډېره راځئ ماشومان دې تیار کړي چې سکول ته داخلولو لپاره بوځم وروره شیربانو ورسره هم داخل کړي مونږ پښتانه یو خو او په جینکو باندې تعلیم نشو کولی کام قبیله کې راته پیغور جوړېږي بیا هم سکول کې نه داخلېږم مورې زه به ماماجي سره ګاډي چلوم ګاډي و بېوقوفه تعلیم ښه شی دی څه به درنه جوړ شي ماماجي دې ما نه ډریور جوړ کړي نو زه به ګټم تاسو به خورئ لالا دې پرېږده دا عمران په اسکول کې داخل کا ډېره ښه ده چې څنګه ستاسو خوښي راځه بچې عمرانه چې تا سکول ته بوځم ډېره ښه ده تاسو کښېنئ ښه چپلې په خوږه شابه راځه 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 دلاوره ما هم ستا انتظار کوم حاج محمده دا روبیدن نه بوځه دا بل بریف کیس د کم ځای نه راوړو دا یو بریف کیس خو زموږ خپل و او دا بل بریف کیس مې د هغوی نه راوړو ولې چې
هغوی ما نه پیسې م اخیستې او مال هم نه راکاو. نو بیا څه وشو؟ څه به کېدل؟ دا دواړه بریفکیسه مې تړول او د هغوی 2 کسان مې جهنم ته ولېږل. واخله ته دلاوره چې څومره ترې اخیستی شې دا ټول مال او نوټونه ستا دي؟ خانجي زما ستا دوستي پکار ده، مال دولت نه. تا زه نن ډېر خوشحاله کړم دلاوره چې د کبیر خان سره دې زما حساب برابر کو او په دې خوشحالۍ کې به نن
دی زما بچي کوم ځای دي ماته نه پته تاته نه ده پته زه چې کراچۍ ته تلم ما ستا باوله کړو ستا خبره ونه منله دا هغوی د کور نه وتله دا خور ده ته خو نور ته پېژنې صرف دولت پېژنې دولت نن به تا له دومره دولت در کومه تا له چاټۍ به پرې ډکه شي چاټۍ ټینګ که ځان د بیا سي چلو شو ځواني مرګه خوب تم نه پرېږدي دا څوک شو دا څوک کلمې نه بهر پرېوتې د څه کلمې نه بهر پرتې دي ته ځان ته ګوره روغ رمټې ته وګوره 2 کسه مې شته 2 زندګي دې راله برباد کړه ښه روغ رمټې ته ځان ته خو ګوره که نه افسوس ارمان ارمان دی خوش میدان دی چې ما سر ټوپک نو کیم دلاور خان برانه په خوب کې هم بچ نه وېدلې دلاور خان دلته څه کوي خو کراچۍ ته تللی دی کراچۍ ته تللی خو خوب کې ما پسې راتلی پوره 2 کسه مې شته 2 ګډغارونه چې په پردو ښځو ته نظر ساتي نو همدکه به دې حالي نه نو چې ته راته خاندې نه د کوره بار نه وتم ته چې رانه منوره ګرځې نو ښځو پسې او پردو پسې نه ګرځم ښه ځه خو ما معاف کا یا الله نو په رښتیا به پسې راولې دلاور خان نو چې زه ترې خلاصه شم دلاور خان نه ده وای غرقه شوم دا سړی خو جوړ په رښتیا مړ شو وای خلک راوچلې وای دا سړی خو په رښتیا جوړ مړ شو ته ډېر چالباز او مکار انسان یې کبیریا زه تاله د دوستۍ لاس درکول غواړم خو ما ستا سره خپل حساب برابر کړی دی خو زه غواړم چې دا ټینشن ختم شي زه تا سره ملاوېدل غواړم که دا خبره ده نو نن ما سره میلاو شه خو مال به د ځان سره راوړې اوکې ټیک 2 بجې به زه ستا منګا پیر په غرونو کې انتظار کومه اوکې دلاوره دا سړی ډېر خطرناک سړی دی خو د کار دی هېڅ غم مه کوه خانجي که دا ځلې څه لوبه وکړه نو دا به د هغه د ژوند آخري لوبه وي شاباس دلاوره سر روبي स्कूल के अव्वल नंबर राला شاباس بچې اوس خو بچې موږ په یو ضروري کار پسې ځو او ماښام چې راشو نو ښه غټ پروګرام به جوړو بس زه چې ځو دلاوره टाइगर और زما نوم کبیر خان دی په لیدو د ډېر خوشحاله شوم او زما هم دا ارمان و چې تا سره لیدل کتل وکړم اوس ته څه خیال دی زه غواړم چې زما او ستا دښمني ختمه شي او مستقبل کې د کاروبار سوچ وکړو خو تا زما 2 سړي وژلي وو او مال دې ترېنه هم اخیستی و تا هم زما 2 کسان وژلي وو او مال دې ته نه تښتولی و حساب کتاب برابر پیر په هیر باقي روزګار
کانجي تاسو شو ما یوازې پرې نه دی ګورې زما فکر مه کوه دلاوره ځان وباسه دا څه دی خانجي زه تا یوازې څنګه پرېږدم زما خبره ومنه دلاوره که ته ګرفتار شوې نو د روبي به څه کېږي نه خانجي نه زه تا یوازې نشم پرېښودی وخت ډېر کم دی دلاوره تا دې زما په دوستۍ قسمي لاړ شه لاړ شه مرګرو تاسو ته ښه پته ده چې ټایګر موږ نه جدا شو موږ ته د یو ښه مشر ضرورت دی چې د دلاور خان نه ښه مشر ماته نه ښکارېږي ستاسو څنګه سلا ده دلاور خان زنده‌باد دلاور خان زنده‌باد ملګرو تاسو چې کومه ذمہواري زما په اوږو راواچوله زه به کوشش کوم چې هغه پوره کړم او د ټایګر د مرګ انتقام واخلم अंकल जमा डैडी चीशो बच्चे सा डैडी गोरा बच्चे जस्ता डैडी में करा नाना तो को जमा अंकल ही या अल्लाह چې زما د بچو بسهلي या अल्लाह खैर तंग पेंसिलन कनसुन शू उरक्केलू पति उरसादरुन शू दादा सनूजिन कुने तुझ शंदे ओ अल्लाह तोबा दा पाकिस्तान दे कलंदन दे ओ अल्लाह तोबा दा पाकिस्तान दे कलंदन दे ब्या तंग पेंसिलन कनसुन शू उरक्केलू पति उरसादरुन शू दादा सनूजिन कुने पोजिशन दे ओ अल्लाह तोबा दा पाकिस्तान दे कलंदन दे ओ अल्लाह तोबा दा पाकिस्तान दे कलंदन दे कार ढोल वजूद पके शौर के उसने जाने कार ढोल वजूद पके शौर के उसने जाने सश्वेद हया द पुख्तो डके पखवाने जाने सश्वेद हया द पुख्तो डके पखवाने जाने होके पांजे बुनो जंजीरुना शू रक्केलू पके रक्सादरुना शू दादा सनूजिन कुने पोजिशन दे ओ अल्लाह तोबा दा पाकिस्तान दे कलंदन दे ओ अल्लाह तोबा दा पाकिस्तान दे कलंदन दे ब्या तंग पेंसिलन कनसुन शू रक्केलू पके
صادرونه شو دا د اوسنو جنکونه پوزیشن دی او الله توبه دا پاکستان د کلندن دی او الله توبه دا پاکستان د کلندن دی هلکانو شان اقتصادي سلفي کې چکرې هلکانو شان اقتصادي اوږد نکونه بازاري روزبان ساتي اوږد نکونه بازاري روزبان ساتي جونو سره لاس کې موبایلونه شو ورکلو پتی ورک صادرونه شو دا د اوسنو جنکونه پوزیشن دی او الله توبه دا پاکستان د کلندن دی او الله توبه دا پاکستان د کلندن دی بیا تنګ پیسې لړکن سونه شو ورکلو پټي ورک صادرونه شو دا د اوسنو جنکونه پوزیشن دی او الله توبه دا پاکستان د کلندن دی او الله توبه دا پاکستان د کلندن دی نه پیژنې سترخ ښکاره مخ روانې وي پیجن سترخ ښکاره مخ روانې وي ګرځي بازارونو کې باندې سوداګانې وي ګرځي بازارونو کې باندې سوداګانې وي ډېر هغه ساده ښکلي وختونه شو ورک کلو پټې ورک صادرونه شو دا د اوسنو جنکونه پوزیشن دی او الله توبه دا پاکستان د کلندن دی او الله توبه دا پاکستان د کلندن دی بیا تنګ پیسې لړکن سونه شو ورک کلو پټي ورک صادرونه شو دا د اوسنو جنکونه پوزیشن دی او الله توبه دا پاکستان د کلندن دی او الله توبه دا پاکستان د کلندن دی دا پاکستان د کلندن دی دا پاکستان د کلندن دی مورې پتا کې سپګې دي ولې ما خو اورېدلي دي چې په واده کړي جنکو کې سپګې دي نو مورې بوډۍ ته ډېره روانه یې ورګه زه ستا واده کوم چې تا کې هم بیا سپګې کېږي زه خو واده نه کوم او تا باندې جدا کېږم هم نه السلام علیکم مورې په خیر یې بچیه ولې بخه زه بچیه کېنه ورشه شیربانو اخبار له اوبه راوړه ښه مورې مورې ګوره ما تا ته سل ځله ویلي دي چې د کور دا کارونه دی یوازې مه کوه عمران دی زیمه او بیا شیربانو زما مجیده یو داسې پښتون لور ده چې د هغې خوړ مثال نشته خیرالی بچیا ستا د امتحان څه چلو شو بالکل زبردست لالا جی کلاس کې فرسٹ راغلم فرسٹ مبارک شه مورې اخر رور د چا دی ولې زما رور نه دی ما مور ته دعاګانې کړې ولې مورې نو بیا خو موږ ته هم دعا وکړه که نه چې زم چېرته به د خپل امتحان کې پاس شمه مبارک دې شه مورې کوم خوشحاله اوسې شیربانو لورې و ظالمه زر زر دې دا تعلیم مکمل کړه چې چېرته لوی افسر جوړ شي چې خلک درته سلامونه کوي سلامونه دا خو ستا مهرباني ده لالا شپه ورځ مزدوري کې او د ټول کور خرچه برداشت کوي داسې مه وایه عمرانه چې دا هر څه زه نه کوم یو څوک پی کوي راځئ دا خبرې پرېږدئ چې ډوډۍ وخورو
راج محمد څه صورت حال دی؟ هر څه جي ټیک ټاک دی. ډېر ناوخته شو روبي رانغی. او جي د دې معلومات پکار دي. ستا څه خیال دی؟ چې نن روبي راشي نو ما ته راولېږه، دا معلومات به زه پخپله کوم. ټوپي خو موږ راوچته کړې وه، هغه د ټیکسي ډرایور رانه خلاصه کړه. بند که دا بکواس. یو ډرایور اوس پلوټ تاسو بیا تاسو نه روبي بچ کړله. دا ولا نه بچ نه دي بوس. ډرایور یا طوفان د تاسو د حالت جوړ کړی دی. بوس یو موقع موږ له بله را او بیا وګوره. زه خو وایم لاسونه کې بنګړي واچي بنګړي او لاړ شو زنده پیر ته. بوس موږ معاف که بوس، اخر موږ ستا ساړه نه مخ غواړو. دا خبره ده بیا معاف مې کړ. ځئ رخصیه تاسو. دا کار زه خپله به کوم. ډیډي راځه راځه اکبر لالا راځه. ډیډي دا اکبر لالا دی چا چې زما ځان بچ کړ. څه مطلب؟ ډیډي چې زه نن د کالج نه راووتم بدماشان ما پسې ولګېدل او هغوی زه تښتولم. دا څه وی بیبي؟ څوک وه کسان؟ ما هغه ونه پېژندل، خو نن دی نه وی نو هغوی به زه وجلي وم. او مای ګاډ اکبره ستا ډېره ډېره مهرباني چې تا زما عزت بچ کړه. هسې ته روزګار څه کوې؟ یو ټیکسي ډرایور یم، د کراچۍ روډونه ناپ کوم. ډېر ښه. روبي ته ځه بچې ځان فرش کړه. اوکې ډیډي. ځوانه ستا ډېره ډېره مهرباني، تا ډېر د نرتوب کار کړی دی. زه خو یم دلته ما سره نوکري وکړه، خوشحاله به دې ساتم. مسافر یم، کراچۍ ته مزدورۍ له راغلی یم چې چېرته ښه هلته شپه. خو صاحبه کار به څه کوم؟ کار زما د خوښې، پیسې ستا د خوښې. څه مطلب؟ مطلب دا چې په 1 نمبر کار کې د عزت 2 وخته روټۍ هم نه نصیب کېږي. د دې ځای مال هلته او د هغه ځای مال دلته. پوه شومه صاحبه، خفه کېږه مه، ولې چې زه ځان سره یو مور، یو ورور او یو تور سر هم لرم. زما په ټیکسي باندې زما د کور خرچه ډېر په عزت سره پوره کېږي. نیور مایند، خو بیا هم ما خپل دوست وګڼه، هغه دوست کوم چې ستا دپاره خپل ځان او مال هم قربانولی شي. ډېره ډېره مهرباني. ښه ده زه به اوس لاړ شم. دی خو دی اکبر خانه
وکړه د باندې سخته راغله زما د کور دروازې ستا لپاره کولو دي ډېره ښه ده جي د خدای په امان په مخه دې ښه ډېر د کار سړی خانجي او راز محمده ډېر زر به کې له سر راوړي پکې دا روزي چا ورته کړې وه دا خلک دي څوک شیربانو بچیا ستا پلار ډېر ښه سړی و هغه د خدای وبخي د هغه د احسانونو نتیجه خو دا ده اوه مورې تاسو ما ته د پلار نه کومه مینه راکړې ده کمکلې زه خو په تا باندې تنګه خو نیم یو نه یو ورځ خو ستا په لاسونو باندې نکریزي لیدل غواړم اوه مورې ته ما له دې کور نه باسل غواړې کمکلې تا دې کور نه څوک وباسي دا خو ستا کور دی یو ورځ به دې کور ته ناوې جوړېږي زما د اکبر بچي السلام علیکم مورې وعلیکم سلام څه سوچونه کوې مورې هم دغه بچیا ستا په سر باندې د واده سره قتل غواړم اوهو مورې ستا سره زما د واده فکر دی او زما سره د عمران فکر دی زه هم چې چېرته ښه غوندې ځای کې اول د عمران رشته وشي اکبره بچیا اول به تاله واده کوم نو بیا به عمران له کوم بس چې څنګه ستاسو خوښه وي مورې هماغسې وکړئ زه ځمه چې لږ ارام وکړم ډېر ستړی شوی یم شیربانو بچیا ته کور کې کېنه د کور کار کوه زه ګاونډیانو کره ځمه تپوس د ټیک ده ډېره ښه ده مورې اوهو دا دلته څه له راغلې زما زړه وایي چې ټوله ورځ راته مخامخ ناست وې او ما درته کتلی دا زه چېرته د خاپیرک بچی یم چې ته ما ته دقسې نیغ نیغ ګورې یو خو ټوله ورځ ستا انتظار کوم او چې کور ته راشې نو په پوزه مچ نه پرېږدې دومره غوسه کې ښه ته اوس لاړه شه مور به راشي او هغه به څه وایي بیا مور دې نشته یا د ګاونډیانو کتلې ده اوهو زه ته مینت کوم لیونی ګوره خبره داسې ده که نه چې هغه ته راشي نه پاسه ته سوال ځواب دې ضروري مور وایي که نه چې دا به کله کور ته راشي نو دې ته به وایي چې زه ته بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس
پاسوي شستا خبرې مې ارمان دی لږ راوګوره په مینه ستا نظر شم سر و مال مې دا ستا مینه کې قربان دی انتظار باندې مې دواړه سترګې سرې شوې که هر څه وي دا ستا مخ را باندې ګران دی ستا په مینه زه ژوندی یم لالیا او څه خبر یې زما زړه در پسې وران دی زما جانانه پاسه ویښ شوه چرګ بانګ دی پاسه لالیا خوب بیا وکړې مینه زما جانانه پاسه ویښ شوه چرګ بانګ دی پاسه لالیا خوب بیا وکړې مینه شپه شوله تېره اوس چرګانو هي بانګونه و چرګ بانګ دی پاسه لالیا خوب بیا وکړې مینه هی چرګ بانګ دی پاسه لالیا خوب بیا وکړې مینه و چرګ بانګ دی پاسه لالیا خوب بیا وکړې مینه هی چرګ بانګ دی پاسه لالیا خوب بیا وکړې مینه سترګې د سرې خمار خمار یې و چرګ بانګ دی پاسه لالیا خوب بیا وکړې مینه زما په زړه کې څه مې لارې جوړوینه و چرګ بانګ دی پاسه لالیا خوب بیا وکړې مینه هی چرګ بانګ دی پاسه لالیا خوب بیا وکړې مینه و چرګ بانګ دی پاسه لالیا خوب بیا وکړې مینه هی ولې به نه ځم زه خو ولاړ شو لوتی یم څو روپۍ به اخلې 200 روپۍ به اخلم ولې چې ګیس ډېر ګران شوی دی که نه وایي زموږ نه هم پیسې غواړي پیسې به درکوو په شرط باندې شرط په کوم شرط موږ دواړه مخکې کښېني څنګه استاد خوښه دی ده بس خدای کړی ناکام دی نو ځئ کښېنه ورسره یا الله خیر ننداز لکړي زوجي رکه تمل وهینا خلک دار خوان په واده اغلي پداد لکړي زوجي څنګه استاد ګاډی خراب شو دا څنګه ګاډی چې خراب شو چلتے چلتے سړی را پریوځي مړ شي نو دا پلا ګاډی دی اوس په څه کېږي موږ څنګه ځو اوس په داسې کېږي چې تاسو به کوچ شي ټیکه به لګوو ټیکه وایي موږ سم ټیکه لګوو ښه ښه زه کوشئ زه خوار چې دا څنګه ګاډی خدای په دې ګاډي مې اور پورې کړي خبره واورئ هماغه پیسې حالات څنګه خلک دی موږ نه پیسې غواړي راواستئ خلکو ته چې موږ ته لاس اچوله ښه اوس مه پرېږدئ سړیا یا خدای پاکه د کم سپېره په مخ باندې نن راوتی ومه راځه خوار چې ځو दुनिया
ګلونو بهار بیاپار د خولې چلیږي د دنیاګۍ په بازار کوټه سکې چلیږي تلا په تلا د جفا سما وفا سنما هو دنیا می ستا سنما دنیا می ستا سنما دنیا می ستا سنما دنیا می ستا سنما ته زما ډېډي سره خبره ولې نه کوې هو هو روبي لږ صبر وکړه هر څه به ټیک شي ډېر ښه پاکستان خو تاسو لندن جوړ کړی دی څوک یې ته او موږ نه څه غواړې دا جنې زما په حواله کا نه خپل لاس په مت کوم دا زما مینه ده او دا زما ژوند او زما عزت دی عزت ډېر سرتېز راته ښکارې ولې نن به دا جینۍ زه ځان سره بوځم او غلی شه بېوقوفه تر څو چې زه ژوندی یم دې ته څوک په بد نظر نه شي کتی نو بیا خپل مرګ ته تیار شه پرېږده زما لاس پرېږده پرېږده زما لاس پرېږده زما لاس زما لاس پرېږده عمران دا زما ډیډي دی راځه ما سره ډیډي اوکې دا لکه ډیډي دا زما کلاس پهلو دی عمران ٹھیک ده روبي دا کالج رشته کالج دننه وي تا سره بار ملاوېدو هیڅ حق نشته ډیډي عمران ډېر شریف انسان دی زما د خبرې دا جواب نه دی روبي ایم سوري سر تاسو ټیک وایئ مسټر عمران بیا داسې غلطي ونه کړې چې انجام یې خطرناک وي راځه روبي راځه روبي
سبا بیا سلاګانې کیږي خیر خو دی زموږ څه سلاګانې بچیا اټوک ما سره ستا فکر زما فکر مکو مورې د دې لیونۍ فکر کوه ډېر کارونه پې مه کوه زه کار نه کوم نو څوک به کوي چېرته ښکلې غوندې ناوې راوله چې موږ دمه شو غم مه کوه داسې ناوې به دې کور ته راولمه چې ټوله دنیا به یاد ساتي او ته به ورته کړېږې څه پوه شوې بادر څه ټوکې نه دي خوله دې وینځه بیا به ناوې راولي مړ به شي ورپسې ها دا تاسو څه رښتینې جوړې کړې دي مورې زه خو وایم چې د لالا او د شیربانو د واده وکړه چې ټینشن یې ختم شي مانه بچی چېرته تللی مورې زه د نوکرۍ په چکر کې یو ایجنټ له تللی خو هغه ډېر لالچي او یو رشوتخور انسان دی رشوتخور افسر دی بیا څه مورې په پولیس کې د ایس آی پوسټ خالي دی خو نن ماښام پورې 500 روپۍ ورکول دي غم مه کوه یار دا کومه ګرانه خبره ده سبا به اتوار بازار ته ورشمه ټیکسي به بوزم خرڅ پی کم بچیا ټیکسي خرڅ نه کوي که ټیکسي دې خرڅ کړه نو کور خرچه به څنګه چلېږي اوهو مورې ته فکر مه کوه الله به خیر کړي څه نور څه مزدوري به کوم او هر اشتیا په بنارس کې زما هغه دوست دی اجمل خان لوهاره پوره د یوې میاشتې نه لګیا دی چې راځه زما کوچ چلوه بس تا سره به کار کوم ولې لالا پیسې خو نن ماښام ورکول دي بس پیسې ورکول دي او وردي اچول دي دی خو دې اکبر خانه خو کرده باندې سخته راغله زما د کور دروازې ستا لپاره کولو دي اکبر بچیا داسې سوچ کې هېڅ هم نه مورې ته هېڅ فکر مه کوه عمرانه بس داسې وګڼه چې سهار به ته په ډیوټۍ ځې او هغه هم په وردۍ کې یا الله زما د زامنو پرده وساتي اکبر خان راغلی आवाज करो السلام علیکم صاحبہ وعلیکم السلام اکبر خانه په خیر راځه کېنه وایه که نه څنګه دې پېښوکړه ما ویل دوی سلام وکړم او هسې لږ وایه ما ډاډه وایه صاحبه په اول ځل یوه خبره د خولې نه ایستل غواړم خو همت مې نه کېږي وایه اکبر خانه ما خپل دوست وګڼه زه ډېر په مشکل کې یم صاحبه ما ته دا وخت د 50,000 روپو ډېر سخت ضرورت دی ما وی که زما سر دې په کار دی دا هم لا څه خبره ده مړه دا ستا ډېره مهرباني صاحبه تا زما مشکل آسان که زه به ستا رقم ډېر زر تا ته واپس کړم دا پیسې ما تا له قرض نه دي درکړې چې ته ما ته راواپس کړې واسې اکبره دا دوست هم په مصیبت کې راګیر دی حکم کوئ صاحبه زه ستا څه په کار راتلی شم دا سړی زما د عزت دشمن دی اکبر خانه ډېر تنګ کړی هغه ورځ چې روږي پسې کوم بدماشان لګېدلي وو دا سړی دا بدماشانو مشر دی په دې وخت کې به دی وي چېرته دې وخت به دی د شمعې په کوټه کې شمعې په کوټه
تور کړم بیا خبرې نور کړم زه چې سترګې تور کړم بیا خبرې نور کړم زه چې چاته وګورم اور یې په زړه پورې کړم زه چې چاته وګورم اور یې په زړه پورې کړم پښتون نه ځکه خو دې داسې کچه کار وکړو غلی شټ ته بوزه غلی شه خبردار شوم د خپل ځانم نه خدای گرفتار کړ انسپکټر صاحب دا بې ګناه دی د زما عزت بچ کړ دا شهباز خان دا بدماش دی شهباز خان بدماش د ده په تالاس کې خو زموږ د خپلو تلې وشلېده دې پرېږدی او دې سره د ملګرو مخې ته صفت یې ولري اکبره بیا به تا سره ګورم د ګواهانو بیان او د وکیلانو د بحث نه پس عدالت په دې نتیجه ورسېده چې شهباز خان ولد ګلباز خان یو عادي مجرم دی عدالت شهباز خان ولد گلباز خان تھا تعزیرات پاکستان دفعہ 302 دفعہ 324 اور دفعہ 365 دلان دے دفعہ سے حکم اور
والی عددونه خو لا تر اوسه پورې نه ایښي. ای مورې تا ته څه پته ده څنګه چې د دنیا نور حقیقتونه دي همدغسې د مور او د اولاد مینه هم یو حقیقت دی. والله څومره خوند کوي مورې چې نن په خپل لاس زما په زړه کې نوری راغی. زما زړه هله خوشحاله شي چې زه په خپل لاس تاله ډوډۍ درکړم. مورې هغه لیونۍ نه ښکاري چېرته تللی ده دا شیربانو؟ هغه چنګ چا کره تللی خو هغه عمران نه ښکاري. السلام علیکم. وعلیکم سلام. بخیر راغلې بچیه. وګوره مورې د شیطان نوم مو واخیسته هغه دی راغی. غلی کښېنه غلی وای زما بچی په وردۍ کې څومره ښکلی ښکاري. ٹھیک ده اوکې الله حافظ. مورې زما یو ضروري کار دی هلته ورځم د ملا مې لږ وټکوه. دا خبر شه چې دا هلک چېرته ځي او چېرته کښېني کوم ځای پاسي د ټیم ټیبل پتې اړو لګي نه. مورې د دې خبرې څه معلومات کول پکار دی چې دا هلک ځي چېرته. بوس تاسو زه راغوښتلی ما حکم کوئ. کښېنه شاباس څه وشو؟ ښکاري داسې چې په دنیا کې لا وربشه شته. اوس خو رانه پولیس بچ که څه نوی حکم؟ زه دا سوچ کوم اکبرخانه چې زه تا کوم کار پسې لېږم هغې کې ستا ژوند ته خطره هم پېښېدی شي. چې کومه شپه په ګورې بوس هغه په کور نه راځي. آفرین دې ستا په مور باندې چې ستا غوندې زوی راوړی دی. داسې کار وکړې چې پیسې به والې کور ته به سامان یوسې او د مور نه به اجازت هم راواخلې. मिस्टर इमरान ته به ضرور حیران شوی چې زه دلته صاحب څه له راوستم. تاسو ښه پوهېږئ سر نوي کسانو له چانس ورکول دا زما اصول دی ولې چې نوي کسان مخکې د تلو طلب لري. زه ټیک وایم که نه؟ یو آر رایټ سر. زه ستا ډیوټي په داسې کسانو لګوم چې هغه د قوم او د ملک دپاره یو غټ مسؤل جوړ شوي دي ولې چې د هغوی ګرفتاري ډېره ضروري ده. زه به دا خپله خوشنصیبي ګڼم سر. ستا انتخاب ما ډېر په سوچ سمدستي زه به کوشش کوم سر. امید لرم چې ته به په خپل مشن کې ضرور کامیاب شې. زما دعاګانې به تاسو ته د خدای په امان. تھینک یو سر. چې دعا را سره ستا وي نه یېرېږم چې دعا را سره ستا وي نه یېرېږم ستا په خپو کې مې جنت ته ښه پوهېږم خطر نه لرم په زړه کې خپلې مورې خطر نه لرم په زړه کې خپلې مورې ستا په مرسته زه طوفان سره جنګېږم. بچی نن خو ته ډېره جذباتي خبرې کوي. مورې نن چې زه په کوم کار پسې روان یم په هغې کې ستا د دعا ډېر ضرورت دی. بچیه زه خو سهار او ماښام تا ته دعا کوم چې خدای پاک ته کامیاب کړه. مورې که زه کامیاب شوم نو داسې وګڼه چې د ټول عمر د نیستۍ لړونه به مو وشلېږي. خو دې مورې نن تا او لالا څه ډېرې د راز نیاز خبرې کوئ. مور د څه کار پسې روان دی اجازه غوښتلو راغلی دی. عجیب اتفاق دی مورې زه هم په یو ضروري میشن روان یم او ستا نه دعا اخیستلو ته راغلی یم. ښه ده مورې ما له هم اجازت راکړه. اوکې عمران. ښه ده مورې اوس ما له هم اجازت راکړه زه هم په څه ضروري میشن روان یم. ښه بچیه الله دې مل شي.
بکواس کې اکبره سر مونږ ډېر په هوښیارۍ کار کړی و خو خدای خبر چې چا مخبري کړې وه زه زخمي شوی نه وی پولیس مال نه شو وړی پولیس موږ به تر څو د پولیس له لاسه دا نقصان نه برداشت کوو تاسو ټیک وایئ سر اوس به زه دا انسپکټر په خپل لاس باندې وژنم خو سر یو مقابله راکړه د مخه نه مې روغ شه تر هغې پورې ما ته خپل مخ ونه ښیې تر څو چې دا انسپکټر وژلی نه ډېره ښه ده سر ډېره ښه ده حاج محمده جی سر د باندې نظر ساته چې پرې چېرته ځو ډېره ښه ده مورې و مورې ستا د وګړانو اثر وکړو او زه نن په خپل میشن کې کامیاب شوم شابه زما بچیه زما تا نه دا امید و چې د ملک او د قوم در نه یو دشمن پاتې نه شي مورې و مورې اکبره بچیه دا په تاسو چې دا ولې هېڅ نه دي شوي مورې ملګرو سره په چکر وتلی وم موټرسایکل نه پرېوتم موټرسایکل نه پرېوتې هغه څنګه موټرسایکل نه سړی څنګه پرېوځي مورې دا خو ډېر زخمي دی شیربانو رښتیا وایي مورې دا لا خو داسې ښکاري لکه چا سره چې جګړه کوي عمرانه دا ته څه وایي زما د زوی چا سره کار څه چې جګړه کوي و مورې کله کله سړی د خپلو د لاس هم خوږ شي عمرانه بکواس پرېږده ټول دې په سرو وینو کې ولاړ دی او ته بکواس کې شیربانو اکبر دننه بوځه راځه اکبره مورې د لالا تګ راتګ ما ته څه ښه نه ښکاري عمرانه زما زوی دی فرښته دی فرښته خو زه به یوه ورځ تا ته ثابته کړم چې زما ورور اکبر سمګلر دی سمګلر اکبره ته د خپل ځان خیال ولې نه ساتې نن سبا ته څه ډېر ګډوډ یې تا ته څه پته ده شیربانو چې په دې ګرانه ګرانۍ کې شپه ورځ سړی په ځان یو نه کړي خو څه به کوي پیسه څه د ځان نه خوږه خو نه ده او که په تاسو وشي نو بیا به زما څه کېږي ته هېڅ فکر مه کوه شیربانو هر څه به ټیک شي خو په دې نن سبا معاشره کې چې د سړي سره پیسې نه وي نو دا خلک یې په سړو کې هم نه حسابوي نو زما خو ستا نه بغیر څوک نشته زما خو خیال ساته تا ته څه پته ده شیربانو چې زه ستا سره څومره مینه کوم رښتیا دا چې اوس زخمي شوې نو راته وایې چې لیونی شوې حال مې ووې چې لیونی شوې حال مې ووې روغ به کله چاته وې د زړه ست کړه کستا مینه پورله رنگ زما په ځان کې د سکور نه د تمت په غونډو ولې به وشته شم کړه پورې ستا د سپینې خولې تور نه وې ډېر د مخ په شمع د ساتي ګرځي سوي پتنګان لوګي لوګي ګرځي ډېر د مخ په شمع د ساتي ګرځي سوي پتنګان لوګي لوګي ګرځي سوي پتنګان لوګي لوګي ګرځي د ګلونو رنګارنګ پکې یخ د ګلونو رنګارنګ پکې یخ د ګلونو رنګارنګ پکې ستا تور پنسو پسې پرلې ګرځي سوي پتنګان لوګي لوګي ګرځي سوي پتنګان لوګي لوګي ګرځي
شر په ځوانۍ پورې کړ تا پسې مې رسېلي ګرځي سوي پتنګان لوګي لوګي ګرځي سوي پتنګان لوګي لوګي ګرځي زکه خورنګین دا زما غزل ستا د ننګو پکې سرخي ګرځي سوي پتنګان لوګي لوګي ګرځي ډېر د مخ په شمع د ستی ګرځي سوي پتنګان لوګي لوګي ګرځي سوي پتنګان لوګي لوګي ګرځي سر تاسو زه راغوښتم مسټر عمران ما ته پته ده چې ته یو کارشناس افسر یې دا یو اهم پیل دی راځئ اوکې سر دې فایل کې د یو دوه مجرمانو تصویرونه دي او د هغې باره کې معلومات دي د دې دواړو مجرمانو ګرفتاري زموږ لپاره یو اهم چیلنج دی تاسو فکر مه کوئ سر دا کار اوس په ما پرېږدئ زما ستا نه همدا امید مسټر عمران د دې په ګرفتارۍ باندې تا ته ترقي هم میلاویدی شي او انعام هم مجرمان خپل انجام ته رسول زموږ فرض دي سر اوکې مسټر عمران ته اوس تللی شي لاله او د روبي پلان هلو روبي عمران خبرې کوم ولې عمران خیر خو دی تا سره زما ډېر ضروري کار دی چې تانې ته راشم اکبر لاله چېرته تللی دی ولې عمران بچی خیر خو دغه کار ته تللی دی خیر خو نه دی که نه مورې ما تا ته ویلي که نه چې یو ورځ به پی پی او اوبه به اوبه شي دا وګوره څه مطلب دا وګوره د خپل فرښته زوی تصویر او دا د هغه بورس خبردار چې دا ونه وایي چې دا ستا خاوند دی ګنې د عمران زړه پرک وچوي پرک پوچوي د عمران زړه نه دا نشي کېدی ستا طبیعت خراب شو نه بچي زما طبیعت صحیح دی ته کښېنه زه ځم تا له په منډه ډاکټر راوړم مورې خبردار اکبره چې مخکې را نه شي ما ته خو دا پته نه وه چې ته یو سمګلر یو مجرم سړی دا سوی مورې دا سوی رخ شه پناه شه زما د مخې نه بس که مورې بس که زه قسم خورم ستا په سر باندې چې د نن نه پس به زه داسې غلط کارونه هېڅ چېرې نه کوم مورې هېڅ چېرې نه کوم اکبره بچیا لاړ شه خو د عمران خیال ساته چې په هغه څه ونه شي په هغه څه ونه شي ستا په عمران به هېڅ نه کېږي مورې ولې چې ستا اکبر لا ژوندی دی
شوې ما نه به دې څوک بچ کوي ته او زه اکبر خان د دلاور غلام نو دا خبره ده او ته د دلاور دشمن او زه د هغه غلام یم د دلاور وجل غواړې او زه د هغه دشمنان جهنم ته رسول غواړم دا فیصله به اوس وشي نو بیا ګورې زه ته دا ګز او دا میدان تاسو او اکبره بنگله باندې پولیس قبضه وکړه موږ ټول غیر ته روان یو دا څه خایي زه ټیک وایم کله چې دې بلا نه خو خلاص کړم زه چې ځو
में स्ता सनमा दुनिया में स्ता सनमा आखिर द कानून पर पंजे की गिरफ्तार से जान मर्द का तैयार का बचे सोक क्यों खान साथी आगे दरवाजे दंग साथी दस कवा दिलावर दमर्ग न नहीं हरीगी ना बचे ना तो दिलावर दादा बलबशी tu ژوندی ما خو تا پسې د کراچۍ کوټ کوټ ته دروغ وایې دلاوره ته دروغ وایې دا څه وایې مورې زه رښتیا وایم عمرانه دا ستا پلار دی دا ستا پلار دی او بشي زه ستا پلار یم خبردار چټه زونه کې شهبازه جسته به دلاوره دا خو ستا پلار دی چا پسې چې مونږ کراچۍ ته راغلي یو داسې وې مورې داسې دا زما پلار دی څومره بدنصیبه یم پلاره په داسې وخت کې مې وپېژندې چې پخپله هم د جرمونو د لارې مسافر اکبره زما بچیا دا زه څنګه پلار یم د خپله لاسه مې د جرمونو په لار روان کړه بچې د جرمونو په لار چې څه وشي هغه خو وشو په دې هم د الله لاک لاک شکر دی چې اوس ټول مونږ یو ځای شو عمرانه شیربانو ټیک وایي دا شه د پلار خواله تاسو ټیک وایئ خو دې وخت کې زه یو قانون یم او دا یو مجرم ما معاف کا مورې ما معاف کا سړي ته دا پته نه وه چې زه د ده زوی یم خو بیا هم د ماله د پلار مینه راکړې ده او ستا په وجود دا وردي هم د ده احسانونه دي عمرانه د ده احسانونه دي ولې زه دې وخت کې د خپل قانون نه مجبور یم زما او د ده هېڅ رشته نشته اکبره ته هم ځان ما ته حواله کړه عمرانه ستا په وجود د دې وردی سوال مې هم د دې ورځې دپاره نه و کړی چې ته د خپل پرهز نه غافله شې خپل پرهز پوره کړې عمرانه پوره کړه حوالداره ګرفتارې کړئ دلاوره ته هم خپل ځان قانون ته حواله کړه
اے زما د وطن خلکو دا کراچۍ ښار ډېر بې وفا ښار دی ډېر بې وفا ښار دی ډېر بې وفا ښار